تراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یو څه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده د مومندو باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر کا د آدم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور د رکو هاټ درنه هیر نشي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هیر نشي د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزی او یورګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړي د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړي د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایا په شلمان کې د ټپو پوښتنه وکړه او ازارنه او باسول نه چې ورتېر سي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه نارنجګل به د پتکي هرول کې کېک د ننګرهار کې د بابو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دېخوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشهی په چراګام درنه هیر نشي چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري نري برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف د جنازې دپاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړو په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام استاد سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام موږ د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې سور مرچکې او سور سوکړک سړي اوبه د چینې شاه حسیني شاه زماني او میر زماني ارمان دی ایمل خاني او باچا خاني او خوشحال خاني ارمان دی شاه حسیني شاه زماني او میر زماني ارمان دی ایمل خانی او خوشحال خانی او باچا خانی ارمان دی سر په ولو باندې بار تر سلو کالو دانشه سر په ولو باندې بار تر سلو کالو اخر ور واخلی چنار تر سلو کالو بیا د الحق او د سرور ناره یې وښکاري ماته د منصور او د منظور ناره یې وښکاري